حاجي محمد د شاوخوا 12 لسیزو راهیسې د ترینکوټ په ښار کې د لاسي تولیداتو په کارځای کې د لاسي بخاریو په جوړېدو بوخت دی. د حاجي محمد په دغه لاسونو جوړې سوي بخارۍ د روزګان په نږدې هر کور کې سته او خلک د ژمي په موسم کې استوګنځایونه ورباندې ګرموي. وایي د ده په لاس جوړې سوي بخارۍ ګټورې دي او غوښتنه کوي چې خلک دې په لاس جوړې سوي بخارۍ وکاروي. بخارۍ نو شپږ رقمه جوړو. ګوره دا یو رقم بخارۍ دي، لنجې موږ ورته وایو اوي بخارۍ. دغه بل رقم بیا چرۍ بخارۍ موږ ورته وایو، دا وچ بخارۍ دي. دغه بیا هم چرۍ بخارۍ ورته وایو، دا بیا هم اوي بخارۍ دي. دا په ښار کې شاګردي کړې ده، د دې کړې ده. دې بیا په روژ کال 2 کسه نور شاګردان وروزل، هغه دوکانونه وغږي. اوس 2 کسه نوره سره دي. نو دا اوس انشاءالله موږ د روزګان کار کولی شو. په دغه مارکیټ کې د لاسي بخاریو په جوړېدو یو شمېر نور بوخت کسان هم د خپلو روانو فعالیتونو څخه د خوښۍ ترڅنګ له حکومته غواړي چې د دوی د ملاتړ په هدف کې د نورو ځایونو څخه د لاسي بخاریو د راوړلو مخه ونیسي. بوټ بخاري کاروي، د ګاز د خاص نه کاروي نه دي. دغه خلک بوټي لري، دا بخاري په ورم اخلي کارم کوي. د ګاز د نماسه به صندلې لاندې کړي بالا د شور کړي بالا نو ګرد خو نه ته د ګاز ډبه هغه بخارۍ باندې چې موږ کاروبار مره ډېرېږي. نو ولې هغه بخارۍ چې دلته راسي هغه نازکې دي. نو دا بخارۍ چې دا ډبه دي دلته چې موږ ګرانې ورکوو او هغه ارزانه ورکوي. نو هغه برعکس موږ ته نه وړي، هغه نازکې وړي، هغه بیا لږ ارزانه دي. د روزګان ځایي مسؤلین وایي د وروستیو کلونو کې د بخاریو د جوړېدو پخواني صنعت روزګان ولایت کې وده کړې او په خبره چې په دې برخه کې روزګان پر ځان بسیا سوی. د والي ویاند سمیع الله اکرمه د دغه صنعت کاروباریانو ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، نو په روزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر سوي دي او موږ هڅه کوو، کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو، پوره ملاتړ وکړو او دوی ته دا ډاډ ورکوو که د دې دپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو. د خلکو په لاس جوړې سوي بخارۍ ځکه د بهرنیو په پرتله ښه دي چې د خطر کچه یې کمه او مصرف یې هم لږ دی. انتظار احمد احمدي، امید راډیو، روزګان.